د مودونه د سیندونو خوا کې اوسو خو زمونږ فصلونه اوس هم په باران دي. زه ریښتونې چې څه وایم رښتیا شي، خلک وایي چې په دې سړي پیریان دي. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ستاسو ادبي ورور عمر ننګیال یم. د پښتون یار ټي وي چینل ملګرو نن یو داسې شخصیت سره دا مرکه را جوړه شوې ده چې زما ډېر لوی ارمان و چې د دې په ژوند باندې د دې نه څه داسې پوښتنې وکړو او داسې څه ستاسو لپاره ریکارډ کړو چې هغه د دې د ژوند یو ثبوت پاتې شي. په کتابي شکل کې هم بلا ثبوتونه پرېښي دي او ایوارډونه داري مخې ته پراته دي. دا صادر چې د دې په غاړه دی دام د ایوارډ یو شکل دی. پوښتنې به ترې کومه. اول خو کرم ستار صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې ډېر زیات مینه او هرکلی وایم. سلامونه مې واخلئ. ډېره مننه، مهرباني د خپل طرف نه. زه د پښتون یار ټي وي نماینده عمر ننګیال او خپل ډېر دروند خوږ او متحرک او زلمی شاعر عبید غیور ته په خیر علی وایم. ستړي مه شئ، هر کله راشئ. مننه، ډېره زیاته مننه. استاد جي دا صادر چې ستاسو په غاړه باندې دی او دا ایوارډ پروت دی، د دې لږ ذکر وکړئ. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د ثوابۍ خاص کار به زه ذکر وکړم. زمونږ ثوابۍ داسې یو خوره ده چې د ادب په حوالې سره د دې ډېر لوی خدمات دي. نو په 2014 کې عبدالولي خان پوهنتون مردان هغې د ثوابۍ د 8 کسانو نامزدګي وکړه د ګجو خان ستر ادبي ایوارډ دپاره. نو په هغې کې زمونږ د ثوابۍ چې کوم د طنز و مزاح بابا د ماسټر شیر افضل افضل، خدای بخښلي امیرشاد محبوب، زمونږ د یعقوبي ډېر سپېڅلی صوفي او کامپرس شاعر امیر محمد خان خادم صاحب، نورالامین یوسفزی، پروفیسر ظاهر شاه او زمونږ یو بل ګران شاعر شمس الرحمن باران صاحب چې الله تعالی دوی وفات شوی دی، عوامي شاعر ولسي او خوشقسمتۍ نه پای کې هغې زما نامزدګي م وکړه. نو په دغې حوالې سره په اوسنی چې کوم ثوابۍ پوهنتون دی د هغه وخت کې د عبدالولي خان پوهنتون یو ویسه وه، دغلته پروګرام وشو او هغه وخت کې چې کوم ویس و ډاکټر احسان علي صاحب و. نو هغې دغه ایوارډ او دا د پښتو دا صادر دی ما ته زما چې کوم د هغې په خیال کې زه خو ځان دونه د دې جوګه نه ګڼم، خو د هغې په خیال کې چې کوم زما خدمات دي د د حجرې په شکل کې حجره میګزین یا نور هلې ځلې، نو دی موږ ته راکړه. په دغې 8 کسانو کې زه ټولو نه کشر وم. نو دا زما لپاره د فخر خبره ده چې زه دغه دومره سترو لیکوالانو په صف کې چې کوم دی نو هغې زه راوستم. ډېره ښه ده. زمونږ دپاره هم د فخر خبره ده ځکه زمونږ استاد یې، موږ در باندې فخر کوو، موږ در باندې ویاړ کوو. استاد جي، او دا ایوارډ او دا صادر خو د دې ذکر وشو، بل دا ذکر را سره وکړئ چې ستاسو کتابونه څو چاپ دي او را روان دور کې مو کتابونو ته څه خیال دی؟ زما دا خواهش و چې کله ما ماسټر وکړو په 1998 کې، نو ما وایي چې یاره زه هم د دې خپلې علاقې دپاره څه وکړم. ښه زما فوکس ثوابۍ وه. زه چې رالم هغه وخت کې پرنټ او الکترانیک میډیا ته زموږ د خلکو رسایي نه وه. دا خو دا سوشل میډیا راله نو دې یو انقلاب راوسته. کنې هغه وخت کې د کلي چې کوم شاعرانو یا ستاسو غوندې زلمي شاعرانو د هغې به هغه وخت کې صرف یو پی ټي وي و او هغې هم د پښتو له ډېر کم وخت ورکوو، مخصوص کسان به هغې ته راتلو. نو ما دا ووایي چې یاره زموږ په دې کلو په دې علاقو کې داسې تکړه نوجوانان دي، مشران دي، ولسي شاعران دي چې د دې دا شاعري ریکارډ هم شي او دا خلکو ته ورسي. نو په 2004 کې ما حجره نومې رساله جاري کړه. حجره یو داسې رساله وه چې په هغې کې به د 80 کالو یا د 85 کالو مشران شاعران مو او ستاسو غوندې د 13 او د 20 کالو نوجوانان به مو. نو هغې به پکې زده کړه هم کوله، هغې به پکې چې د هغې کلام به چاپ شي نو د به حوصله افزایي هم میلاوي چې یاره د عمر او د عبید غوندې د ینګ کسانو کلام هم چاپ کېږي. نو هغې به نور پرمختګ کوو. په حجره کې به د دې علاقې د ادبي سرګرمو ریپورټونه مو او په دې کې به د اردو حصه هم وه. نو دا به یعنې د پنجاب ته هم تله، دا به کراچۍ ته هم تله، ولته به هم دا پته لګېده چې یاره په پښتونخوا کې، په یعقوبي کې، په ثوابۍ کې داسې هلې ځلې کېږي. یو خو هغه وکړو، بل دا چې کوم داسې شاعرانو چې یاره د هغې خپل وس نه و د کتاب چاپ کېدو یا د هغې کتاب نو چاپ شوی، نو هغه کتابونه ما چاپ کړو چې په هغې کې تاسو مخې ته دا کونجه کې د ګران باچا کتاب دی، ګران باچا د یارسلون سدون کې یو ډېر ښکلې غزل لیکي. دغه شان امیرشاد محبوب چې کله وفات شو نو د هغې ډېر لوی شاعر و، د ادب په دنیا کې د هغې یو ډېر لوی نوم و، خو د هغې د ځان نه وروستو چاپ شوې شاعري نه وه پرېښې.
نو موږ ملګرو صلاح وکړه او پای کې ما پکې کردار ادا کړ، شاعري مې راغونډه کړه. صرف شاعري نه بلکې د هغه چې کوم دوستانو د هغې تاثرات په نظم په نثر په شکل کې هغه هم چاپ کړو. دغه شان اوس حالیه چې زموږ کوم کتاب راغلی دی سپېڅلي شخصیتونه چې زموږ د یار حسین شغیب کاکا، پروفیسر پرمودین بخشالي صاحب د بخشالي کلي، یا دغه شان پروفیسر داور خان داود، نو د هغې په یاد کې د هغې چې کوم د هغې دوستانو سیاسي ادبي هغې لیکلو کړو، دغه لیکل موږ چاپ کړو. دغه شان نور ډېر څیزونه هغه په پروسس کې دي. لکه ما تاسو ته وختي ذکر وکړو چې زموږ تحصیل رزلټ چې دی که نه، دا په پوره پښتونخوا کې دویم غټ تحصیل دی. او د دې خصوصیت دا دی چې نور تحصیلونه د صوابۍ لکه صوابۍ، لاهور او ټوپۍ دا د علاقو په نوم باندې دي. ټوپۍ تحصیل دی، ټوپۍ کلي هم دی. صوابۍ تحصیل دی او صوابۍ کلي هم دی. لاهور تحصیل دی او رزړ کلي نشته. رزړ د پښتنو زمونږ د دې علاقې د یو مشر په نوم باندې، او بل رزړ تحصیل چې دی نو دا څنګه چې ما وایي په پښتونخوا کې غټ تحصیل دی. په دې کې 20 یونین کونسل دي، نو په دې کې ډېر غټ ادب تخلیق کېږي. نو د دې علاقې چې کوم ژوندي شاعران تقریبا 100 پورې د هغې شمېر رسي د اردو د پښتو تذکره شورای رزړ په نوم باندې. انشاءالله پای کار شروع دی او انشاءالله چې ډېر زر به هغه د لوستونکو مخې ته دغه کتابي شکل کې راشي، د هغې ژوند او سره د هغې د کلام نمونې. استاد یو بله پوښتنه دا کومه چې دا تذکره شعرای رزړ په نوم تاسو چې کومه تذکره چاپ کوئ، نو په دې کې د ځوانان شاعران چې کوم دي د هغې کلامونه پکې شته دی او هغه پکې چاپ کیږي او که نه چاپ کیږي؟ بالکل، دا خو تاسو ته خپل پته، تاسو خپل کلامونه جمع کړي دي په دغه کې. بلکې دا تذکره شعرای رزړ چې دا د اجرې تسلسل دی، چونکې اجره نن سبا د تعطل ښکار ده او د 3 کاله وشو نه چاپ شوی. نو دا تذکره شعرای رزړ ته دی، دا یو قسم یو غټه اجره ده چې په دې حجره کې موږ سره د 1300 کالو نه والې تر 90 کاله پورې، یعنې ماسټر شیر افضل صاحب یا د هغې نه هم مشران شاید هغې او د امیر ننګیال او د اسامه غوندې ینګ شاعران پکې دي. په دې کې زنانه هم دي، په دې کې 2-3 زنانه هم خپل کلام را لېږلی دی. په دې کې د اردو شاعري هم شته دی. او زه خو ډېر زیات متاثره په دې یم د خاص کر چې کوم دا نوی کول دی لکه تاسو چې شوی، او زما ډېر شاګردان چې هغې راشي نو زه چې د هغې کلام ته وګورم نو چې په دې عمر کې هغې داسې کلام لیکه زه یم چې لکه دې 40 کاله یا 30 کاله پس به ماشاءالله زه ما د هغې نه ډېر زیات امیدونه وابسته دي. او د هغې یو وجه دا هم ده سوشل میډیا که چېرې موږ وګورو نو د هغې نقصانات هم شته، خو د هغې فایدې هم شته. نو د هغې فایدې دا دي که نه، څنګه چې ما وختي ذکر وکړو چې هغې دغه ینګ نوجوانانو له دا موقع ورکړه چې هغې مخې ته راشي، خپله شاعري خلکو ته پیش کړي او د خلکو نه داد واخلي. نو د سوشل میډیا په لارې موږ ګورو چې ډېر تکړه او ینګ شاعران زموږ په رزړو کې په صوابۍ کې مخې ته راځي. او انشاءالله زه چې کوم زموږ سینیر شاعران دي هغې ته دا خواست کوم چې د هغې سرپرستي وکړي، د هغې اصلاح وکړي او د هغې فکر چې کوم دی د هغه ډېر ښکلې ښایسته دی. لږه غوندې که چېرې فني خبرې نو د هغې به اصلاح وشي. نو امید ساتم چې د هغې مستقبل کې به د هغې نه ډېر تکړه تکړه شاعران انشاءالله چې جوړ شي. او بل د صوابۍ کې چې کوم د ادب خدمت کېږي دې ته په کم نظر باندې ګورئ، او ادبي تنظیمونه چې کوم دي یا د ځوانانو چې کوم تنظیمونه دي لکه زموږ خپله پښتو ادبي پرمختګ دی، داسې نور ځوانان شاعران په صوابۍ کې دي، نو دې ته تاسو په کم نظر باندې ګورئ؟ که موږ وګورو د پښتو ادب تاریخ ته لږ غوندې وروستو لاړ شو که نه، نو دا 20مه صدۍ چې ده دا د پښتو د ادب یو زرین صدۍ یادېږي. یو ډېره قیمتي په دې کې نوې نوې اصناف راغله، زړو اصنافو ته نوې شکلونه میلو شو، غزل، افسانه، ډراما، ناول، دا ټول د دې 20مې صدۍ پیداوار دی. بیا په دغې چې کوم مجموعي زمونږ د پښتو ادب ترقي ده موږ پکې د صوابۍ حصه واچو. نو زما په خیال کې چېرې موږ د دغې نه د صوابۍ دا کردار لږ کړو بیا ډېر کم موږ له څیزونه په لاس راځي. لکه د ناول خبره به وکړو، لومبنی تبزاد ناول دا د صوابۍ کس لیکلی دی. لومبی د افسانوي مجموعه دا د صوابۍ ده. د طنز و مزاح په اړه کې که موږ وګورو نو ماسټر شیر افضل یو داسې نوم دی چې زما په خیال اجمل خټک بابا فرمایي که نه چې په لر او بر پښتونخوا کې د دې د پایې شاعر نشته. که موږ د تصوف او د کامپرستۍ رنګونه وګورو د شاعرانو، هغه د امین محمد خان خادم په شاعرۍ کې تقریبا د 10-11 کتابونو خالق هم دی او یو صوفي کامپرس شاعر دی. دغه شان که موږ وګورو نو د انقلابي شاعرۍ په حوالې سره د میرشاد محبوب د هغې اوس دغه شان افسانه شوه، دغه شان چې دی نو ولسي ادب ته که موږ وګورو که نه زمونږ د پښتو د چاربیتې بابا عبدالواحد ټیکهدار
او د هغې نه علاوه زمونږ اسمیلا کې داسې دوه شاعران دي، یو خو وفات شوی دی الله تعالی دې وبخي، او بل ژوندی دی نورسید قریشي بابا. نو مطلب دا دی چې مختلف اصنافو کې زمونږ د صوابۍ یو کردار دی. بیا تاسو خبره وکړه تنظیمونو، نو دا خبره د هر ځای کې کومه چې که پښتو ادب نن ژوندی دی، پښتو شاعري ژوندی دی، نو دا صرف د دې کلو کې چې زمونږ کوم تنظیمونه لري دا د هغې کردار دی. او په دې باندې پی ایچ ډي او ایم فل شوي دي. زما خپله دا یو اراده ده انشاءالله چې د دې کتاب نه پس زه چې صوابۍ کې کوم ادبي تنظیمونه دي په هغې باندې کار وکړم، د هغې کار، د هغې زیار، د هغې ممبران هغه مخې ته راشي او دا مونږ په د ادب په تاریخ کې دا څیزونه مونږ خوندي کړو. ډیره ښه ده. استاد اوس په راته څه کلامونه ووایي، ستاسو خو کار په نثر باندې دی، خو شعر او شاعري هم زموږ د دې چینل نه خورو مونږه، نو تاسو راته خپل څه کلامونه ووایئ. څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ذکر وکړو چې زه خو بنیادي طور باندې زما نثر سره کار دی، مشرق کې مې لیکلو کل، بیا مې اجره جاري کړه، مختلف څیزونه مې کړي دي او پښتو د ضرورت هم د نثر ډېر زیات دی. خو بهرحال ستاسو غوندې د ملګرو د ماحول له اثر د وجې نه لږه ډېره شاعري هم کوم. دا یو دوه نظمونه دا به تاسو ته پیش کړم چې دا یو نظم دی ځوانانو ته، ستاسو غوندې ځوانانو ته چې دا زما د قام ځوانان، دا زما د قام ځوانان رنگ باندې ګلفام ځوانان، دا زما د قام ځوانان رنگ باندې ګلفام ځوانان، د ازغن ماحول کې هم خیجی به په بام ځوانان. او دلته د قلم په زور، دلته د قلم په زور رسی تر مرام ځوانان. او لاس کې چې کتاب واخلي، لاس کې چې کتاب واخلي بیا اخلي انعام ځوانان. او وکړي چې مضبوط عزم، وکړي چې مضبوط عزم نه درومي ناکام ځوانان. او سختو منزلونو ته رسی په یو ګام ځوانان. او دا د پاکستان ځوانان تل دی وي نیکنام ځوانان. او کرم د ستار کوي، کرم د ستار کوي خاد بوي مدام ځوانان. او دغه بل نظم دی دا باچاهان پوهنتون باندې چې کله د ترهګرۍ حمله شوې وه په 20 جنوري باندې 2014 کې، نو د هغې په تناظر کې، د هغې په تاثر کې ما یو نظم لیکلی، د هغې سرخط د تور سحر. د امن د بابا تصویر په وینو کې لت پتو، د امن د بابا تصویر په وینو کې لت پتو، د امن د بابا تصویر په وینو کې لت پتو، میدان د کربلاو هر طرف ته هور وخشتو. او شلم د جنوري کال 2014، شلم د جنوري کال 2014 شروع پر ورځ سحر 9 بجې جوړ دا قیامتو. او د پوهې او شعور په مخ خوره توره تیاره وه، د پوهې او شعور په مخ خوره توره تیاره وه، ظاهر کې سپین سبا و خو په اصل کې ظلمتو. او قلم په وینو سورو او کتاب په اور ستی و، قلم په وینو سورو او کتاب په اور ستی و، د علم په مرکز کې جوړ د جهل حکومتو. او دا څوک دی چې مې وجني او په کم کسور مې وجني، دا څوک دی چې مې وجني او په کم کسور مې وجني. دا سوال د هر بچي د زړه د تل نه راوچتو. او یوازې غم کې ډوب کرم ستار نه و ملګرو، یوازې غم کې ډوب کرم ستار نه و ملګرو، په ټوله پښتونخوا کې ماتمي ونتې حالت. ډېره ښه. استاد جي زمونږ مینوالو له پښتونیا ټي وي چینل کتونکو له چې کومې خبرې موږ کړي دي په هغې کې هم ډېر زیات خواږه پراته دي، خو اخري داسې خپل یو قیمتي پیغام چې د هغې نه دې ته موږ ته ټولو ته پیدا وي، نو داسې پیغام راته څه شریک خپل څومره چې اورېدونکي دي مینوال دي، خاص کر زمونږ دا ینګ کول چې دی، زه هغې ته دا پیغام ورکوم چې ستاسو نن سبا که موږ وګورو نو زمونږ په پښتنو باندې، په پاکستان او په مسلمانانو باندې خصوصا یو یلغار دی په مختلفو شکلونو کې، هغه د ټوپک په شکل دی او هغه د میډیا په شکل دی او هغه د کلچر په شکل دی، په موږ باندې حملې کېږي. لکه څنګه چې ما وخت چې دا باچا خان یونیورسټۍ باندې او یا په آرمي پبلک سکول باندې حمله چې وه، دا زمونږ په قلم او په کتاب باندې حمله وه. نو دي د دې به د دې ریاکشن څنګه کوي؟ دي به ټوپک نه لي، دی خپل قلم راوالی، دی خپل کتاب راوالی، دی ځان تعلیم یافته کی او دی د نوي جون د نوي زمانې د تقاضو متعلق ځان مسلح کی، د دغه خلکو د کلچر، د دغه خلکو د میډیا د حملو نه دی ځان محفوظ کی او خپل پښتو، خپل اسلام او خپل پاکستان لري تقویت ورکړي.
ډېر ښه ډېر ګټور پیغام. بس په دې باندې زمونږ مرکه سر ته رسي. تر بره مرکې په الله باندې سپارم. د لوی الله په امان.